قدرمنو دوستانو درنو افغانانو پتمنو افغانانو په هر ځای کې چې یاستئ سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ، صحت په جامو کې. زموږ د نن ورځې پروګرام د افغانستان د اقتصادي نظام په هکله دی چې په آینده کې کوم قسم اقتصادي نظام به د افغانستان لپاره ګټور تمام شي چې تر څو موږ د دغه مشکلاتو نه چې اوس ورسره مخ یو د مخنیوي وشي او زموږ آینده نسل دغه خیراتونو او د کومکونو نه چې دنیا یې موږ ته رالیږي د هغې نه خلاص شو. زموږ د نن ورځې په پروګرام کې ښاغلی ډاکټر صاحب محمد یوسف سلیم د افغانستان بانک د اسلامي بانکدارۍ د بخش نه موږ سره دی. همداراز ښاغلی ګل مقصود ثابت د افغانستان د مالیې وزارت د عواید او ګمرکاتو پخوانی معین او هم بخښنه غواړم د پښتني تجارتي بانک رئیس موږ سره دی. همداراز د امریکې نه موږ رسول خان چې په جیولوژي او معدن شناسۍ کې تخصص لري را سره دی. همداسې هم ډاکټر ښاغلی فرید احمد وردک د ملي تجار او په اقتصادي چارو کې پوه موږ سره دی. نو زه د ډاکټر صاحب قیم نه خواهش کوم چې پروګرام شروع وکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره. لومړی د هر څه ټولو دوستانو ته سلامونه وایم. زموږ ننني مېلمانه به ډاکټر صاحب یوسف سلیم چې ډاکټر صاحب یوسف سلیم پوهندوی ډاکټر یوسف سلیم حقوقو په برخه کې د مالیزیا د اسلامي کلتورونه خپله لیسانس او ماسټري او ډاکټري په دې برخه کې باندې. ډاکټر صاحب بخښنه غواړم اواز دې ډېر دغه راځي، لږ زه که مایک ته دغه شئ. ډاکټر صاحب یوسف سلیم د مالیزیا د اسلامي پوهنتون څخه خپل لیسانس ماسټري او ډاکټري د حقوقو برخه کې ترلاسه کړې ده. همدې پوهنتون کې د اسلامي حقوقو او اسلامي بانکوالۍ په هکله باندې تدریس کړی دی. همداراز د هغې څخه وروسته شپاړس کالو څخه وروسته د خپل پوهنتون چې په نامه د اسلامي مالي زده کړو نړیوال مرکز په هغې کې تدریس کړی او فعلا په افغانستان کې د افغانستان بانک د اسلامي برخې لوی رئیس دی. د 4 کتابونه لیکلي دي او 30 مقالې په خپله برخه کې. همداراز موږ د ده په هکله بیا وروسته هم نور خپلې خبرې وکړي. زه یو معرفي کوم، د هغې نه وروسته بیا عرب چې علي په خپله معرفي کړو. زموږ معرفت مو ځکه په هیله ده چې بیا زموږ لومړی نفر وي چې وغږي تخنیکي ستونزې حل شوي. که نه خو مخکې دې نه چې په پروګرام باندې شروع وکړو غواړم افغانستان د اقتصادي نظام په هکله باندې لکه څه خبرې وکړم. ورته وګورو د افغانستان اقتصادي بنیادونه د خدمت او مصرف پر محور باندې ګرځي او داسې اقتصادي نظام ته د اقتصاد په ژبه مصرفي او خدمتي نظام. د بېلګې په توګه په افغانستان کې د خوړلو لپاره څوک ډوډۍ نه لري، د اغوستن لپاره سم کالي نه لري، د څښلو لپاره مناسب ځای نه لري، مګر په جب کې د موبایل ټلیفون ګرځي. په 2018 کال کې په افغانستان کې 21,09,255 ټلیفونونه وو چې په هرو 100 افغانانو کې 60 افغانانو ټلیفون درلود او دا شمېره به د 2018 کال نه تر اوسه پورې نوره هم ډېره شوې. په تېرو 10 کلونو کې د حکومت لخوا د پیداوارو او تولید په برخه کې کومه پانګونه نه ده شوې، هم ډېره د پام وړ نه ده. ځینې پانګوالو په مصرفي او خدمتي برخو کې لکه د خوړنځایونو، د واده د هالونو، ټلیفون، انټرنېټ، موسیقي، د ساعت توکو او نورو برخو په هکله کې ځینې غټې او وړې پانګونې کړي دي چې د دوامدار اقتصادي پرمختګ په برخه کې کومه ګټه نه ده کړې. د افغانستان حکومت هم
دوامدار اقتصادي پرمختګ لپاره کوم ګامونه نه دي اخیستي. د افغانستان عمومي پیداوار یا پیداوار عرضه چې په 2010 کال کې سره ورته وګوري د محاسبې وړ نه ده. بخښنه غواړم اواز نه خلک شکایت کوي، اواز تاسو ډېر ټیټ راځي، نه پوهېږم ولې. مایکروفون ته نږدې نور هم جوړ شي. څو کلونه را په دې خوا د 2014 نه تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو د وګړو متوسط درآمد یا دوی چې ورته پرچیسینګ پاور پیاري چې په انګریزي کې وایي $2000 ده. دا دوامداره ده، نه جګېږي. زمونږ اقتصادي پرمختګ یا اقتصادي وړاندیز منفي 1.8 دی. زمونږ اقتصاد د ورځ نه بلې ته خرابېږي، پیداوار زمونږ کمزوري کېږي. په افغانستان کې 8.5 میلیونه کسان دي د کار دپاره چې په هغې کې 4.3% د زراعت په برخه کې دي، 13% د تولیداتو په برخه کې دي او 30.6% د خدماتو په برخه کې دي. همداسې 4.5% خلک په غربت کې ژوند کوي او قیمتي یا نرخونه د یو کال نه بل کال ته تقریبا 1% هر کال جګېږي. زمونږ بهرني صادرات چې وو 204 میلیونه ډالرو په 2019 کال کې او چې دا هم پاکستان او انډیا ته وو. زمونږ واردات 2.6 میلیارده ډالرو چې دا هم اکثره په ماشینري کې وو یا په ډوډۍ په برخه کې یا د تیلو په برخه کې وو. همدا زمونږ تقریبا د کال 2.84 میلیارده ډالر قرضداره کېږي د دنیا. د برق په برخه کې کوم خاص توجه نه ده شوې. موږ د کال 4.4 میلیارده کیلوواټه برق هر کال راواردوو. نو که دې ټولو ارقامو ته سړی وګوري نو پوښتنه رامنځته کېږي چې آیا په افغانستان کې اوسنی آزاد بازار د راتلونکي اقتصادي پرمختګ لپاره یو ګټور بازار ګڼل کېدی شي او که نه شي ګڼل کېدی. اول به په دې پوښتنه باندې شروع وکړو او هیله ده چې ډاکټر صاحب سلیم په دې هکله باندې زموږ موږ ته ځواب راکړي. هغه تیار یې که نه بیا به مخکې وړاندې لاړو. زما خبرې خو مې انشاءالله واورئ. بلې ستاسې خبرې مې واورېدې. اجازه راکړئ تاسو ته دغه ویډیوي کانفرانس ټولو ګډونوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ستاسې نه ډېره مننه چې ما ته هم د فرصت مساعد کړو چې له تاسو سره د ملي مسایلو باندې نظر شریک کړم. ډاکټر صاحب محترم، ستاسې نظر د آزاد بازار په اړه باندې په افغانستان کې د هغه رایجېدل او خلکو ته د هغوی دغه آزاد بازار د ګټې او تاوان په اړه باندې زما نظر خو دا دی چې آزاد بازار په هغه ځایو کې موفق دی چې هلته بازار یا مارکیټ خپل طبیعي حالت کې وي، هلته رقابت موجود وي، هلته نور منفي عوامل لکه احتکار یا انحصار مناپولي موجوده نه وي. بیا هلته بازار که آزاد هم وي د هغه نتیجه به اجتماعي عدل وي.
نو حکومت مداخله هم ونه کړي، هغه انویزیبل هاندز، غیبي لاس کولی شي امور او بازار تعادل ته راولي. خپله د ادم سمیت دا نظر چې شخصي منفعت خپله بازار ته تعادل منځته راوړی شي. هغه په دې معنا چې تولیدونکي کسان چې دي، څوک چې تولید کوي، کمپنۍ وي، هغوی ګټه په دې کې ده چې هغوی ډېر شیان خرڅ شي او دوی هم ګټه وکړي. نو په دې خاطر هغوی غواړي چې تر ټولو ښه بهترین شیان بازار ته عرضه کړي او په کم قیمت یې عرضه کړي تر څو خرڅ شي. هغه کسان چې دا شیان اخلي، کنزیومرز، د هغوی ګټه په دې کې ده چې شیان ارزانه واخلي او د ښه کیفیت شیان واخلي. نو په دې اساس د تولیدونکو او د مصرفونکو منځ کې خپله تعادل منځته راځي. یعنې یو غواړي چې شیان ډېر خرڅ شي او بل غواړي چې ښه شیان واخلي او په مناسب قیمت یې ورکړي. اساس بازار کې دا وخت کې کېدای شي هلته آزاد رقابت وي او ټولو ته د رقابت زمینه مساعده وي، هلته احتکار نه وي، هلته انحصار نه وي، هلته دغه کلیوژن یا دوی د دې تولیدونکو اتحاد نه وي، منفي اتحاد نه وي. نو هلته به دغه غیبي لاس، انویزیبل هاند، خپله تعادل راوستی شي. نو که هلته حکومت مداخله هم ونه کړي، دغه غیبي لاس ټول مناسبات د توازن او تعادل خواته وړي. متاسفانه په افغانستان کې هغه مارکیټ د بازار شرایط هغه عادي شرایط نه دي. دلته انحصار شته، دلته احتکار شته، دلته د تجارانو منځ کې هغه منفي اتحاد شته دی، دلته د تولیدونکو منځ کې هغه منفي اتحاد شته دی. نو که دلته دولت مداخله ونه کړي په آزاد بازار کې، نو خلق زیات ضرر اوري. نو په دې اساس زما خپل نظر خو دا دی چې دولت مداخله ضرور ده تر څو دغه منفي مداخلات بازار کې ختم کړي. یعنې مداخله په دې خاطر چې منفي مداخلات بازار کې ختم کړي. نو متاسفانه په تېرو شلو کلو کې آزاد بازار افغانستان اقتصادي ګټه نه ده رسولې. د خلکو وضع نور هم خرابه شوې ده، فقر زیات شوی ده. نو په دې اساس زه فکر کوم دلته یو مختلط سیستم چې دولت اجازه ورکړي چې مداخله وکړي، هغه مداخله هم په دې خاطر چې د نورو مداخلې ختمې کړي بازار کې. ځکه نورو منفي مداخلې کوي، د منفي مداخلو د ختمولو لپاره دولت مجبوره ده چې مداخله وکړي. دولت هم مداخله ونه کړي. ادم سمیت فکر ته وګورو، ادم سمیت په تیوري کې دا خبره کړې، ما په عملي ډګر کې د دنیا اقتصادونو ته وګورو، ټول کپیټالیستي یا سرمایه‌داري نظامونه هیڅ وخت هم بازار آزاد نه دی پرېښی. په امریکا کې کله چې بانکونه د ستونزو سره مخامخ کېږي، د امریکا حکومت پیسې ورکوي چې هغوی د ستونزو نه وباسي. همداراز د موټرو کمپنیو چې د ستونزو سره مخ شوه، هغوی هم مداخله وکړه او دوی سره یې کومک وکړ. دوی د خپلو دهقانانو دپاره سبسډي لري، د هغوی نه مالونه اخلي. دلته هم آزاد بازار په هغه مفهوم باندې چې اعظم سمیت ویلی نشته دی. نو دا دنیا په موږ باندې دغه آزاد بازار چې عملي کوي، دا خپله د دوی د پرنسپونو سره مخالفت دی. هغه آزاد بازار چې سمیت ویلی هغه هېڅ عملي بڼه نه لري. اما بدمرغه افغانستان کې خلک په دې باندې ټینګار کوي. دا مسله به سره څنګه حل کړو؟ همداسې ده ډاکټر صاحب، حتی امریکا کې هم آزاد بازار نشته. انټي ټرست لا په همدې خاطر جوړه شوه چې د انحصار مخه ونیول شي. هلته هم تر ډېره وخته مقررات وو، یعنې ریګولیشنز وو، مارکیټ چې وو هغه د مقرراتو له لارې تنظیمېده. متاسفانه په ریګن وخت کې دغه مقررات لږ ضعیفه شول او انګلستان کې د مارکیټ تاچر په وخت کې آزاد بازار پرېښودل شو. یعنې بانکونو ته وخت ورکړل شو، صنایعو ته وخت ورکړل شو، تجارانو ته وخت ورکړل شو او حکومت خپله مداخله کمه کړه چې نتیجه یې
فکر کوم دا بحرانونه چې رامنځته شول، مالي بحرانونه، دا هم دغه د ریګولیشنز او د مقرراتو کمواله ده او حکومت په دولت ونه غوښتل چې مداخله وکړي. خو زه ستاسو سره موافق یم، بلې و په بحراني شرایطو کې دولت مداخله کړې ده او دغه خلکو پیسې ټیکس پایرز پیسې د بانکونو او نورو کمپنیو په درېدو کې مصرف کړي دي چې دوی په خپلو ودرېږي. بلې زه سره موافق یم په دغه کې ډاکټر صاحب. مننه ډاکټر صاحب. دا به شو دویمې پوښتنې ته. دا پوښتنه زموږ ښاغلي ثابت صاحب ته متوجه کېږي. البته هغه به کبیر مومن موږ ته معرفي کړي، بعد د هغې نه به پوښتنې ځواب ورکړي. زه به خپله پوښتنه مطرح کړم. په تېرو 19 کلونو کې په افغانستان کې دنیا ډېرې مرستې کړې دي د اقتصادي پرمختګ لپاره، د اقتصادي پانګونې لپاره، خصوصا نړیوال بانک یا همداسې د IMF. تر کومه حده د افغانستان حکومت په دې هکله باندې لاس آزاد و چې په هغه سکتور کې چې باید مداخله شوې وي په هغې سکتور کې دغه عملي کارونه ترسره شوي دي او د دې ګټه د دې وطن دپاره څه شوې ده؟ ځکه په ښکاره توګه خو د دې وطن دپاره د دوی کوم اقتصادي ګټه سړی نه ګوري، اما کېدای شي زموږ د نظر نه دا پټه وي. هغه څه چې تاسو ته معلوم دي، که تاسو په حکومت کې کار کړی د وزارت مالیه کې دا مسایل تاسو ته معلوم دي، که دغه تشریح کې د هغې په رڼا کې به بیا موږ مخکې ولاړ شو، نورې پوښتنې به هم خپله مطرح کړو. مننه. مخکې د نه ثابت صاحب د سوال ته جواب ورکړي، زه به د ثابت صاحب هکله لږ زره معلومات دوستانو ته وړاندې کړم. ښاغلی ګل مقصود ثابت چې د سان فرانسیسکو د کالیفورنیا سان فرانسیسکو په ښار کې اوسېږي، البته ډېر کلونه د خصوصي سکتور کې تجربه لري او د شروع د سان فرانسیسکو د سیټي بانک د محاسبې یا د اکاونټنټ کړې وه او هغه 2 ځله د افغانستان د مالیې وزارت د عوایدو او د ګمرکاتو معین پاتې شوی دی او همداسې د دولت مالی مدیریت، سوداګري او اقتصادي پالیسي ټیم مهم غړی پاتې شوی دی. ثابت صاحب په ډېرو کلونو کې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په افغانستان کې د اقتصادي برنامو په نړیوال کانفرنسونو او ناستو کې د نړیوال بانک لخوا نه او همداراز د ګمرکاتو او د عوایدو په هکله سیمینارونو کې په بینالمللي سیمینارونو کې برخه اخیستې او د افغانستان نمایندګي کړې ده. همداراز دوی د ګمرکاتو او مالیې اکاډمي پیل کړې وه چې هغې د اصلاحاتو نورې پروژې پلي کړو دپاره یې په سلهاوو افغانان روزلي دي او هغو ته یې ټریننګ یا روزنه ورکړې ده. دوی هم همداسې د پښتني تجارتي بانک د رئیس او د اجرایوي رئیس په توګه کار کړی دی، کوم چې د افغانستان تر ټولو پخوانی بانک، یو د ټولو پخوانیو بانکونو نه دی چې د هغه د یو عصري سیستم په پروسه کې د دوی عملي برخه لرله او د پخواني د ورقو یا د کاغذ د سیستم نه په کمپیوټري سیستم تبدیله کړې ده. فلحال دوی په فریمانټ کې په هالند کالج کې درس ورکوي او همداراز ښاغلی ثابت د سوداګرۍ په اداره کې د لیسانس او په عامه اداره او اقتصاد او مالي چارو کې 2 ماسټریانې لري. نو زه به ثابت صاحب نه هیله وکړم چې سوال ته جواب وموایي او هرکلی ورته وایم. بخیر راغلی ثابت صاحب. السلام علیکم. ډیره زیاته مننه مومن صاحب، ډیر تشکر. دوستانو ته ټولو ته سلام وایم او ستړي مسئ، ټول خوشحاله یم چې په دې پروګرام کې برخه اخلم او مومن صاحب نه ډاکټر صاحب نه مننه کوم چې دا موقع راته راکړه چې دلته راسم، دوستان هم نږدې نه ووینم او خپل نظرونه هم شریک کړو، تاسو هم واورو، یاد کړو ډېر څه. ډاکټر صاحب سوال نم ډیره مننه. دې نه مخکې چې زه سوال جواب ته لاړ سم، زه غواړم چې دغه مخکې سوال په باره کې فقط یوه لنډه تبصره وکړم. دا د آزاد بازار تاسو ډیر په ځای خبره وکړه او ډاکټر صاحب سلیم هم ډیر خو خبره ته اشاره وکړه چې آزاد بازار اصل کې وجود نه لري په حقیقت کې، نه په امریکا کې سته چې دوی امریکا
وایي چې موږ رهبر یو د دې سکتور، خو دا شی دلته هم نشته او مثالونه تاسو هم ورکړل. په افغانستان کې دا ولې نه راځي منځته؟ اول خو زه فکر کوم دا مهمه خبره چې سړی وکړي چې اقتصاد بازار له ټول یا آزاد بازار ټولو خرابۍ او مشکلاتو سره خصوصا په اجتماعي ساحه کې ډېر ښه ځانګړتیاوې لري او موږ په دنیا کې بل یعنی دې په ځای بل داسې نظام نه لرو او اسلامي نظام ده چې هغې ته باید کار وسي او ډاکټر صاحب سلیم غوندې افراد باید ورته کار وکړي چې هغه منځته راسي او هغه خو جدا بحث ده چې هغې کې ډېرې ښې ځانګړتیاوې دي او طبعا چې هغه موږ لپاره ډېر مفید ده. خو دا په اوسني نظامونو کې زه فکر کوم دې نه بل ښه نظام نشته. په افغانستان کې ولې دا موافق نه ده؟ غټه مشکل د ادارو کمزورتیا ده او د قانون نه پلي کېدل دي. من قانون نه ده پلي کړی، ادارې هم نه دي جوړې کړي، ځکه دا نظام هلته موافق نه سو او د دې نظام د کامیابۍ لپاره دا دوه ټکي ډېر زیات مهم دي. دا بنیادي ټکي دي. په دې حساب باندې ځکه موږ د مشکل سره مخ یو. اوس نو بخښنه غواړم، غوښتل مې چې دا یوه خبره پکې زیاته کړم. راځو دغه مشخص سوال لپاره. دا معلومه خبره ده چې موږ ته ډېرې زیاتې مرستې راغلي، ډېرې زیاتې راغلي. په افغانستان غوندې یو وړوکی مملکت د دومره کم نفوس، زه فکر کوم په دومره مرستو باید بیخي د ښیښې غوندې آباد سوی و. متاسفانه دلته دوه طرفه مشکل و. یو دا و چې کله دغه پیسې یا کومکونه شروع سو افغانستان لپاره، دې لپاره یو داسې مشخص چوکاټ جوړ نه سو چې د هغې چوکاټ له لارې پیسې مشخصو ساحو ته ورغلې وي او هلته مصرف سوې وي او آبادي منځته راغلې وه. یو خلاصه دروازه وه، هر څوک راتلله او پیسې راوړلې او ډونر هم یو خوا نه راته و، د هغوی خپل مفادات و. پکې په افغانستان کې هم چوکاټ ورته نه و جوړ او هلته هم هر قسم چې هر چا هر قسم استعمالولې هغه پیسې استعمالولې. فساد، ډېرې پیسې د فساد قرباني سوې، ډېرې پیسې د غیر متوازن پرمختګ قرباني سوې چې په بالغ منطقو کې تاسو پوهېږئ چې الحمدلله ښه پرمختګ سوی، خو بعضې منطقې دا اوس هم در په دره دي. نو یو قسم هغه د موږ د قومي او سمتي سیاست ښکار هم سوې دا پیسې تر ډېره حده پورې. نو خیر هغه خو اوږد بحث ده. خو د ډونر له خوا نه غواړم چې یو څو خبرو ته اشاره وکړم. د ډونر پیسې زیاته فیصدي، تقریبا 80% پیسې د ډونر په خپل لاس استعمال سوي دي په افغانستان کې او هغه هم یا د NGO له لارې یا خپل مصرف کړي دي. حکومت پکې ډېره تقریبا 60% هغې نه هم کمه په بعضو وختو کې هغه د حکومت د بودیجې له لارې مصرف سوي دي. په عمومي شکل سره له تمامو مشکلاتو سره، ټولو مشکلاتو سره چې افغانستان کې موږ لرو، چې هغه د فساد هم ده، د ادارې هم ده، دغه پیسې چې د حکومت له لارې مصرف سوي دي هغه اکثره مؤثر مصرف سوي دي. تاسو چې وګورئ د موږ مالي نظام، مومن صاحب کبیر مومن هم هلته و، ډېر وخت په مالیې وزارت کې هغه اول وختو کې و. دغه نظام د بانک جهاني د ارزیابي له لحاظه په منطقه کې څلورم نظام و یا سیستم و. کوم قسم سیستم چې هلته جوړ سوی و، سیستم نه مخکې یا وروسته څه کېږي دا بیل بحث ده. بیا راځو د اصلاحاتو په برخه کې. افغانستان د اصلاحاتو په برخه کې هیڅ کله خودمختاره نه و. جواب دا دی تاسو د سوال. اکثره پیسې کومکونه له ډېرو سختو شرایطو سره تړلي دي او دغه شرایط بیا سیاسي ریښې هم لري او ډېر شیان ډونران خپل شیان پکې تطبیقوي. د مثال په شکل باندې اول دا برق وګورئ، مخکې ذکر سو چې موږ په میلیونو ډالر دا اوس ورزو او مرکزي اسیا دولتو ته ورکوو، برق ته اخلو. برق د موږ یو اساسي ضرورت ده، د اقتصادي پرمختګ لپاره هم ډېر ضرور ده. خو برق د دې په ځای چې موږ خپل برق جوړ کړو چې موږ هر څه لرو، یعنی هغه اوبه هم لرو، نور
حتی مسلکی تخنیکی مهارتونه هم لرو، خو دا پیسې منګه دا اوس له جبه ورکوو اخواته او په اوله کې په هغه لیلونو باندې ډېرې زیاتې پیسې مصرف شوې. دا په هغه وخت کې هم بحث و. په دې کې زیاتې پیسې بانک جهاني ورکړي دي، آسیایي بانک ورکړي. زه نه غواړم چې دا ډونران مشخص کم، ځکه چې بعضو په بعضې ساحو کې ډېر ښه کارونه کړي دي، خو په بعضو شیانو کې افغانستان ته خلاص لاس نه ده ورکړی. که د افغانانو په طبع و دا برق باید په افغانستان کې خپله جوړ سوی و، د مثال په شکل باندې. بیا راځو دغه کومکونه اکثره چې افغانستان سره کیږي دا د IMF سره د یو اقتصادي پروګرام چې هغه 3 برخې لري. د دغه اقتصادي پروګرام په چوکاټ کې کیږي. موږ هر کال له IMF سره یو پروګرام مذاکرات کوو او هغوی سره بحث کوو، بیا اخره کې یو نتیجې ته رسیږو او هغوی وایي چې دغه اصلاحات به تاسو راولئ، نو بیا به تاسو د پروګرام کې موفق یا کامیاب راځئ. کله چې کامیاب سو نو بیا نوره دنیا لکه بانک جهاني او نور ممالک بیا د همغې چون هغه موږ لپاره یو کریډټ ده، نو د هغې له لارې موږ ته بیا پیسې راکوي. دغه شرایط اکثره وخت ډېر غیر واقعي او د موږ له شرایطو سره برابر نه وي. د مثال په شکل یو مثال به زه ووایم او نور تفصیل ته به نه ځم، ځکه چې ډېر ما 2 ځلې دا دوره تېره کړې ده او په دې 2 ځلې څو کاله دا بحثونه ما کړي او دغه اصلاحاتو کې کار کړی. د مثال په شکل باندې VAT قانون د ټاکس یا مالیه په ارزش چې په بعضې ځایونو کې شته ده، په افغانستان کې دوی غوښتل چې دا راوړي څو کاله مخکې، او اوس هم 2021 کال لپاره دا پلان سوی ده. دا یو مطمئنه مې چې بعضې دوستان دې سره بلد دي. دې تطبیق یو ډېر مغلق کار ده او د افغانستان ادارې دې ته هیڅکله تیارې نه دي. دې په ځای چې موږ د اوسنی مالي قانون په پوره شکل سره او په ټولو ساحو کې تطبیق کو، نو دې په ځای وایي چې نوی قانون راوړئ، تاسو نوی قانون تطبیق کړئ. د هغې هدف فقط همدا و چې هغه خلک چې مالیه ورکوي هغه قانون سره ځان برابري، هغه ته نوره هم جزا ورکړي، یو بل ټاکس هم پې زیات کړي او داسې یو ټاکس چې د هغې تطبیق چون ادارې موږ نه لرو، سیستمونه هم ضعیفه دي، د هغې تطبیق ډېر سخت و او هغې نور هم فساد ته لاره واچوله. نو دا یې راباندې راوړ چې د ډېر مخالفت د ډېرو بحثونو باوجود هم دوی ویل چې نه دا کار به کوئ. موږ خو مجبوره وو، ځکه مجبوره وو چې که دا شیان هم نه منل هلته کومکونه بندېدل. نو هغه هم مخکې لاړه او اوس 2020 کال کې هغه تطبیقیږي. د تطبیق لپاره همداسې د کارتونو مسله تاسو اورېدلې ده، نور ډېر بحثونه دي چې زه نه غواړم چې ډېر وخت واخلم. البته که سوال مې نه جواب کړی نو بیا تیار یم چې جواب ورکړم. د پوښتنه رامنځته شوه چې تاسو وویل چې دا مرستې ټولې د شرایطو په چوکاټ کې کېدلې او حکومت آزاد لاس نه درلوده. نو کله چې ښه په دې باندې ټول پوهېدل چې دغه ګټې زموږ دغه مرستې زموږ هېواد ته کومه ګټه نه رسوي، بیا د دې اخیستل څه ضرورت په افغانستان کې؟ د دې لپاره باید د افغانستان پوهېږم چې هلته ستونزې موجود وي، هلته اقتصادي مشکلات وي، مګر موږ ضرورت نه درلوده چې سړی واقعي وګوري چې یو کس ته 15,000 10,000 $15,000 معاش ورکړي، $20,000 معاش ورکړي، باندې هغه کولی شو د خپله افغاني معاش باندې د مملکت پخوا هم مخکې او مخته تللی شو. کله چې ښه په دې پوهېدل حکومت چې دغه شی ګټه نه کړي، دا کار ګټه نه کړي، د دې نورو مرستو غوښتلو ضرورت څه تر اوسه پورې تقریبا تر 2019 کاله پورې $80 میلیارده د اقتصادي مرستو او زیربناو دپاره تللي دغه نظامي پکې نه دی حساب، او د کال 2.8 میلیارده د 2014 دې خواته ورکړل کېږي افغانستان ته اقتصادي پرمختګونو په نامه باندې. کله چې دا ګټه نه کړي دا ولې اخلي دا حکومت، دا ولې د خلکو احسان په ځان باندې مني، ولې د غلا د نور امکانات برابروي دغه سیستم؟
ډاکټر صاحب پوښتنه هم ډیره په ځای ده. لکه مخکې چې ما وویلې مشکلات د دې شي په دواړو طرفو. د موږ طرف کې متاسفانه چې ډیر قوي مشکلات دي، تاسو ټول په بلدي او خبرې په دې مسایلو. دا یو خبره. دوهمه خبره، تاسو ویل دا کومکونه ولې اخیستل خیر. ما مخکې ویل چې 80% کومکونه د افغانستان د حکومت د نظر سره سم نه د هغوی له لارې راتله. ډونر هر سړی په خپل سر راته او خپل کار یې کاوه. دا یو اجازه ورکوله چې راشي. خو ګورئ کنه، زه همدې ټکي ته راځم. اول خو اوله خبره ګورئ، هغه مخکې تاسو یو ټکي ته اشاره وکړه چې ظرفیت خبره، چې دا مخکې افغانستان کې ظرفیت خپل. ګورئ په ډیر تاسف سره وایم چې په اولو کلونو کې موږ ظرفیت نه درلوده. افغانستان اوس ښه ظرفیت پیدا کړی. دغه سوال چې تاسو مطرح کوئ، اوس په افغانستان کې داسې کدرونه را پیدا شوي الحمدلله. دا ګوره دلته هم داسې قوي خلک دا اوس دلته په دې کنفرانس کې موږ او تاسو سره دي. دا مومن صاحب شاهد ده. په 2006 کې زه لاړم وزارت مالیې ته، مومن صاحب هلته تشریف درلوده. دوی ته معلوم و چې دا ظرفیت څومره کم و. د موږ ادارې ټولې همدغه خارجي ماهرینو مخکې بیولې. یو ځلې یو د ډونر نه، لوی ډونر نه، هغوی سره ما ملاقات درلود او همدغه سوال مې ورنه وکړ. ډیر جدي ورسره لاړم. دا د برق مسله کې ورسره جنجال وکړ چې دا به تاسو خپله د افغانستان کې د زیربنایي جوړه کړئ، د برق تولید. هغوی راته ویل ګوره وایي موږ وزارت د برق ته ځو، هلته دومره یو نفر نسو پیدا کولی چې هغوی سره موږ یو پروژې خبرې وکړو چې پروژه څنګه ډیزاین کړو. دومره یو کس نسته. نو ډاکټر صاحب داسې و چې موږ ظرفیت په هغه وخت کې داسې نه وایم چې په خارج کې نه و، په داخل کې نه و. داخل کې ټول خلک دایمه ماهرین بهر تللي و یا نه و. ظرفیت اوس را پیدا شوی. دغه کوم پوښتنه چې تاسو کولای دا اوس کېدلی شي، په هغه وخت کې نه سوه کېدلی، ځکه د ادارې کې اکثره دوی کېناستل. یو بل مثال به درته ووایم د همدغه پیسو. یو له ډونران نه هره ورځ راته ماته به ویل چې نن مهرات کې یو ماهر ولېږه، یو له خارجي ماهرینو نه. بل د دوی دا ماشونه چې ما کاته داسې ماشونه وو چې د ورځې په $10 هم وو. بل ورځ مې ویل چې تاسو د دې لاسته راوړنه څه ده، څه شی هم کړي دي. لاسته راوړنه هیڅ نه وه. آخر مې هغو سره جنجال وکړ او داسې یو حد ته ورسېدو چې د هغې پروژې رئیس لرې سو، له افغانستان نه بیرته ولېږل سو. یعنې دا شیان سوي دي، خو د افغانستان چون مجبوره حالت و، دا سخته وه چې خپله انتخاب وکړي په هغه وخت کې. اوس هغې حالت ته رسېدلي یو چې هر شی موږ سوال وکړو، پوښتنه وکړو. زه یو وضاحت کې اجازه وي چې ما نه غوښته چې ځان پکې دغه کړم. زموږ ثابت صاحب 2-3 ځلې زموږ دغه میدان ته راویستو، نو زه هم یو څه ویل غواړم. هغه دا دي چې یو خو په رښتیا سره هم په هغه وخت کې چې ثابت صاحب راغی، زه په افغانستان کې وم او د دوی سره د همکارۍ د سلنه موده سره وه. نو دغه افتخار مو لاره چې سره یو ځای دلته کار وکړو، اګر چې دغه هم سره جدا و. په هغې وخت کې دوی وروسته بیا عوایدو ته راغله، ګمرکاتو ته. یو خبره به زه د دوی تایید کړم چې هغه دا کله چې موږ افغانستان کې په هغې وخت کې کار کاوه، خصوصا ما چې د عوایدو په ریاست کې کار کاوه، ظرفیتونه وو. مشکل یې چې شی و چې د هغو انسجام نشو کېدی. د افغانستان خلک اکثره داسې خلک پاتې وو هلته چې یعنې ما خپله چې زه کله د عوایدو ریاست ته لاړم، نو د ټیکسیشن او دغه کې زما تجربه کمه وه. اما ما ته د معین صاحب د هغه وخت فرهاد صاحب د خوا نه وویل شو چې د دې تشویش مه لرئ، ځکه دلته د خصوصیاتو په هکله مثلا د ټیکس په باره کې یا د عوایدو په باره کې متخصصین شته دی، خو هغو دغه انسجام یې نشي کولی. هغه منیجمنټ لاک اف منیجمنټ چې و ډېر زیات و، چې هغه راټولول یې ډېر ضرور و. هغه په افغانستان کې نه و متاسفانه. او بله د غربي دنیا کوم سیستم چې و په افغانستان کې هغه مروج نه و، نو هغه مشکلات د هغې ځایه شروع شو. نو د هغې نه دغه خارجي مؤسساتو او د خارجي دولتونو د نه ګټه واخیسته چې د لاک اف منیجمنټ په حساب باندې هغو دغه د کومکونه یې شروع کړه او په لاس کې ونیوه. نو په دې خاطر باندې اکثره پروژې چې دوی په خپله کنټرولولې، لاک اف منیجمنټ یې ډېر اثر او نسبت د دې نه چې
کسان هلته نه وو، کم وو، دې کې شک نشته. ثابت صاحب خبره صحیح ده په دې کې چې ډېر خارج ته تللي وو او بیرته د هغو راوړل مجبور وو چې جګ معاشونه یې ورته مقرر کړی وی. مګر ډاکټر صاحب قیوم خبره هم صحیح ده چې په افغانستان کې دغه وو که کار پرې شوی وی، د شروع نه او د سیستم جوړ شوی وی، فایده به ډېره وي. هماغه اوس وخت تېر دی، هغه خلک اموخته شو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ همدومره وضاحت مو وکړئ. مننه. موږ بل میلمه پروګرام کې سره برخه اخلي رسول محمد خان دی چې هغه موږ پوهېږم چې شته او کتللی دی. شته دی. شته دی. رسول محمد خان په مسلک په لحاظ باندې انجینر دی، د معدنیاتو او د ټکنالوژۍ په اړه کې تعلیمات کړي دي، خپل بزنسمن دی، تجار دی. او یو د یادولو وړ خبره دا ده چې کله چې د باندې مس عینک د پروژې لپاره په افغانستان کې برینګ کېده، یا ده هم خپل پروپوزل وړاندې کړی و، منتها د افغانستان حکومت هغه چې لاندې ته خپل افغان ته ورنه کړ. او موږ ګورو چې هغه اوس په کوم حالت کې ده او کېدای شي که دوی ته ورکړی وی نو بریا سرحد ته رسېدلی وی. خو دا دا بحث دی چې دوی سره هغه سره په دې پروګرام کې په فابریکا کې اصلا په کاناډا کې وشي، کله په ټکساس کې او کله په وانکوور د تارکلیا وایو. د ده نه به مشخصه پوښتنه د ده د برخې په هکله باندې وکړو چې د افغانستان د راتلونکي اقتصادي پرمختګ لپاره زیربناو آبادول او دغه طبیعي معدنیاتو آبادول به د دې مملکت دا برخه حتما پکې ګټور تمامیږي او دا د اقتصادي پرمختګ یو بنیادي رکن دی چې دا د وطن زیرمې راباد شي. د دې لپاره عملي کوم فکر موجود دی چې افغانستان راتلونکي حکومتونه دا په خپل اقتصادي نظام کې په لاس په نظر کې ونیسي او د هغې نه استفاده وکړي؟ او ډېره مننه ډاکټر صاحب او کبیر خان، نورو مېلمنو ته هرکلی. او زه بخښنه غواړم، زه په موټر کې ناست یم، د ساټرډې ورځ ده او افس دغه راسره نشته دي. نو ملګرو خو ډېرې ښکلې خبرې وکړې او زه زده کړه کوم. تاسو د اوپن مارکیټ اکانومي خبره وکړه او لاورني میلمه دویم میلمه چې دی هغه د کوم ډونرز چې کوم پیسې یا کوم امداد را لېږلی دی هغې کې څومره د افغانستان د خلقو یا د حکومت د لګولو د هغو ته پکې اجازت و، څومره د بهرو خلقو لګو یا د خلقو یا د ایکسپرټیز هلته کموالی چې کوم هغه د هغې نشاندهي دوی وکړه. نو ډېرې ښکلې خبرې دي او زه خو خوشحاله یم. زه به یو تصحیح وکړم، کرکشن به وکړم ډاکټر صاحب. زه تاسو چې دا د مس عینک د بیډ خبره وکړه نو چون دا خبرې موږ آنلاین کوو دا ان ریکارډ دی، نو زه به د هغې لږ کرکشن وکړم. کرکشن د هغې دا دی چې هغه ما بیډ نه و کړی، هغه چې کومه کمپنۍ سره ما کار کوو هغه کمپنۍ بیډ کړی و. نو هغه زمونږ بیډ چې کوم و هغه $1.7 بلین و او ورسره بیا موږ سره امریکایي کمپنۍ وه فیلپس ډاج، کوم چې د کاپر یا د تانبه چې ورته ویل کېږي د هغې لویه کمپنۍ ده. او ورسره بیا د چاینیز میټلرجیکل کورپ کومه چاینیز کمپنۍ چې کوم وه بیډ بیا هغوی ته میلاو شو. نو هغه دا چاینیز بیډ چې کوم و هغه انټرسټینګ په دې باندې و چې د هغو بیډ کې ریل شامل و. هغوی زمونږ بیډ چې و هغه 1.7 و او د چاینیز هغه چې کوم و هغه 2.9 بلین ملیاریاد ورته وایي. د هغو هغه ځکه زیات نور کوم رویالټي به چې موږ کوم ګورنمنټ ته ورکوله هغه څه 1500 نه واخله 20% پورې هغه تقریبا د ټولو برابر وه. خو د چاینیز هغې کې دا انټرسټینګ خبره وه چې هغې به موږ ریل جوړو. او زما خپله انټرسټ چې کوم دی کوم ستاسو د دویم تپوس چې دی یا لومړنی تپوس چې کوم دی چې دغه کې اقتصادي پرمختګ څنګه راتلی شي هغه هم د ریل سره تړلې خبره ده. نو هغه بیډ هغوی ته ورکړل شو په دې بنیاد باندې چې
دې کې دوی به ریل جوړي اوس هغه کم سټیج باندې دی هغه په ریل باندې څومره کار کړی دی یا نه دی کړی خو جو افغانستان کې کوم خلک ناس دي هغه ته پته ای خو ماته د ښکاری چې هغه د ریل هغه کار چې دی هغه نه دی شوی بلکې تر دې حد پورې موږ اوریدلې دي چې هغه اوریجنل کوم پروپوزل چې وو هغه ریوایز کړی دی لکه مثال د څه ک دوی یو ټیکنالوژي په شروع کې خوله چې موږ به د کاپر یا د تانبه چې کوم دا چې موږ راوباسو د دې لپاره چې کوم د اوریجنل بیت کې کوم پروپوزل ورکړی او په کوم بنیاد باندې چې دوی سلیکشن شوی وو هغه دوی بدل کړی دی چې هغه موږ ته ګران پریوزي او موږ به په ځای د دې چې موږ ریل جوړ کو دا اوس د ریزو ویریفیکیشن نشم کولای خو ما چې کوم پرنٹ کې مالي درې دي کې د شي زما خبره صحیح نه خو د سیمه اوریدلې دي نو دوی وایي چې په ځای د دې چې موږ په ریل کې دا کاپر کانسنټریټ کوم چې دا دوی اخره کې کوم دا راکس د کانو نه کوم د غراوباسي هغه دوی وایي موږ په ټرکونو کې وړو په ځای د ریل نو او خو بیا خنه شو ځکه چې موږ خو غواړو چې ریل جوړ شي او واپس دغه د زیر مو سره تړلې خبره ده چې دلته کې دا ټول ملکونه کې تاسو ګورئ بلکې زه دا وایم دا نیو ورلد چې ورته وایي د امریکا چې ورته وایي په کوم باندې چې یورپ زمونږ د اسلامي نړۍ نه په مخ کې لاړ هغه د دنیا وموندله کوټ ان کوټ او داغه یو فایده دا وشو هغه ته بلکې ټول نه غټه فایده چې دلته کې هغه زیرمې بیا موندلې او هغه زیرمې هغه وختل شروع کړو او د زیرمې د وختلو لپاره هغه ټول نه مخکې انفراستراکچر جوړ کړو مثال دلته کې موږ په کاناډا کې ګورو یا په امریکا کې ګورو تاسو ټول ناس دلته کې څو ملګری افغانستان کې دي نو دلته کې ریل کله جوړ شوی دی او نو کته واپس بیا دغه ته وګوري د زیرمو یا د هر یو څه چې هغه د یو ځینې بل ځای ته وړي او هغه په زیات مقدار کې لکه مثال ته د ورځې 50,000 ټنه سیز وړي دا معمولی غونه کې په زیرمو کې معمولی غونه مقدار دی 50,000 ټنه دا چې ته په یو ځینې بل ځای ته وړي په ټرک کې یا ته په اوبو کې وړي یا ته په ریل کې وړي نو ټول ارزان وبدي دویم ارزان چې دی هغه ریل دی او ټرک بیا دریم ګران دی او جاز بیا د ټول نه زیات ګران دی نو واپس دې ته راځم چې دلته کې دا ملکونه چې ترقی کړي دا په دې باندې کړي دا چې دوی زیرمې موندلې او د زیرمې د وختلو لپاره انفراستراکچر جوړ کو نو زه دغه د فورن ډونرز دا کوم خبره چې کیږي نو هغه من خو خرج دومره پوه نه ما خو یو خبره زله کې ناس فکر کوم او سوچ کوم چې یو فایده خو به دا و چې کم سے کم هغه انفراستراکچر چې کوم دی هغه دوی جوړ کو د انفراستراکچر نه به څه فایده زمونږ افغان ملت ته ورسي نو ریل چې دی د ریل هغه مسله لغونده کې پیچیده ده کمپلیکیټډ ده او هغه په دې وجه چې موږ نه چې ګرځي پیره درې یا څلور قسمه ریل ټایپس دي لکه د ریل قسمونه دي یو راشن دی یو سټانډرډ دی یو د یورپین دی نو هغه درې څلور وړ زموږ د ګرځي پیره پراته دي خو کم چې زه وینم کم چې زمونږ د اقتصادي پرمختګ د افغان ملت اقتصادي پرمختګ یو وسیله جوړې دی شي هغه دا چې اوس موږ اورو چې په د تیر کال دسمبر کې د ازبکستان ولسمشر مخلص 800 میلیون ډالر هغه د خکړې دي ډونیټ هوته وای یا اب ډونیشن هوته وای د هرات نو واخلا تر مزار شریف پورې دا تقریبا 650 او 50 کیلومتره د ریل لاین چې دی چې دا جوړ شي نو خکته نه بیا د چابهار ناغوي لګیاو ریل راويستو نو د سره بداو شي چې ستا کم زیرمې چې کم دي زیرمې خو بلها ډیری دا خو موږ ته پته ده او دومره دي چې هغه زمونږ د ملک اقتصاد بدلول شي او خبر بدلول شي لکه تاسو کو ګورئ ما نه خو نمبر ير دی خو ما د سی یادېږي چې د افغانستان د کال جی ډي پی چې کوم هغه څه 14 بلین میلیارډ وته وای ډالر د نو دا خو د وړکیونه کمپنۍ دلته کې دا عمره
د کال دغه آمدنی نو د هغې وجه دا ده چې زمونږ کوم زیرمې چې کوم دي هغه د هغې د وښکلو لاره یا انفراسترکچر چې دی هغه نشته دی یا کم دی نو ریل به زما د ټولو په خیال کې کوم چې زه اورم د خلکونه ریل به ډېر ښه لارې وي چې دا ته وباسي مارکیټ ته ښکته چا بهر ته وباسي او دا فرق نه کوي که ته د چا په لارې وباسي که ته یې د ګوادر په لارې وباسي د پاکستان په لارې وباسي که ته یې د ایران په لارې وباسي که ته یې د چاینا په لارې وباسي کاروبار دی دې کې موږ چا سره دغه نشو کولی چې ګنې دا کس زموږ خوښ دی یا نه دی خوښ نو دغه یو څو خبرې ډاکټر صاحب پته نشته چې ستاسو د خبرې جواب ما درکړه که نه فورم ودان براشو فرید واردک ته هغه هم په امریکا کې اوسېږي او تجار دی په بېلابېلو برخو کې دته به انټرپرنور وایو ځکه په هره برخه کې د هلې ځلې کوي په هره برخه کې پانګونې کوي هغه به د خپله تشریح کوي او د خپل ژوند تجربه لري پوښتنه به دا وي وردک صاحب چې ستاسو د خپلو تجارتي تجربو په اساس باندې تر څو کلونو کې ترلاسه کړي دي او په افغانستان کې هم اقتصادي حالت تاسو ته معلوم دي څه فکر کوئ چې د راتلونکي دې باره به موږ بحث شروع کړو د راتلونکي افغانستان دپاره به موږ کوم یو اقتصادي نظام ته مخه کړو چې زمونږ د وطن اوسنۍ ستونزې هم له منځه یوسي او بالاخره په افغانستان کې یو دوامداره اقتصادي پرمختګ چې دوی ورته سسټینیبل اکنامک ډیولپمنټ وایي د هغې دپاره کار وکړی شو بیا به په دې باندې عمومي ټول خلک ټول ملګري هم بیا بحث وکړي ډېر ښه سلامونه او نیکې هیلې ټولو مېلمنو ته او ټولو وطنوالو ته چې غوږ نیسي اوس تاسو نه مننه ډاکټر صاحب خبره په د افغانستان په اقتصادي آینده سیستم باندې چې کوم سیستم به افغانانو ته ښه کار وکړي او په دې مشکل اوس شوی دی د ما په نظر باندې ډاکټر صاحب ثابت درې ټکو ته د هغه وکړه توجه وکړه چې هغه دلته نړیوال فساد په ډونرو کې چې پیسې افغانستان ته البته پیسې تګ افغانستان ته د افغانستان په جی ډي پی باندې اثر کوي چې کارونه زیات شي او تجارت سم شي او خلکو ژوند سم شي او دوامه د اشاره د کورني منفي رقابت ته چې کله وي چې یا به سمتي وي یا به هر صورت او درېیمه خبره دا وه چې دا وایي چې د خپلواک د افغانستان کان خپلواک نه و په هغه کې نو دغه درې شیان چې دي دغه شیان سره ډاکټر صاحب موږ چې کله ډېر څه ورځو یا افغانستان سفر کړی یا څو نمایشګاه ته تللی چې د افغانستان په اصطلاح د تولیدات خرڅول دغه ټول واقعیت درلودل یعنی دغه نمایشونه به سختګي وو او داسې وخت به شاه په نامه دی یو په هغه کې ورته تمایلنامه چې ورته وي یعنې داسې وخت شوی دی چې ما د تجارانو نه پوښتنه کړې چې په دغه هغه کې چې خرڅ کړل په دغه نمایش کې وایي ما خو تقریبا د $3 لک ممورندم انډرسټانډینګ وکړه یعنې تمایلنامه مې امضا کړه نو بیا به مې ورته وویل چې ښه $3 لک خو تا شاید وشول دا شی نو دغه مواد چیرته دي څنګه به خرڅوي وایي خو موږ سره حکومت لاس کړی یا USAID لاس کړی چې دا به کوو نو د ډاکټر د ثابت صاحب خبره دا ده چې دغه شیان چې وو اکثره د پیسو د خرڅولو دپاره د خپل شخصي د 80% چې خلک وایي چې خپله پروژو خپله پیسې په دوی استعمال کړي په هغو استعمال شوي دي دا ټول واقعیت دي خو اصلي خبره دا ده د موږ د افغانستان دپاره چې کوم سیستم موږ ته کار ورکوي نو که موږ تاسو د بحث به لږ وضاحت به وکړم یوه پوښتنه مو وکړم بخښنه غواړم که تاسو وګورئ د افغانستان مخکې د طالبان یو په نامه د کماند اکانومي ورته وي چې اکثره د سوسیالیزم سیستم کې استعمالېدل افغانستان د هغو نه وه نو پس د هغو نه د طالبان په وخت کې د سیستم ټپ ودرېدله بلکل شی ختم کړل شی پرې نه ښول بلکل سیستم وجود نه درلوده نو سړی باید اتفاق وکړي چې د سیستم ولې ټپ ودرېدله
او چې کله بیرته راغله یو آزاد مارکیټ موږ ته راکړه. نو دلته به موږ باید لږ فکر وکړو چې هغه ملک چې نه تولیدات لري، نه څوک تربیه لري په خپل ټیکنیکل سایډ کې هیڅ شی شلیل نه، نو تاسو په څه دلیل باندې په هغه ملک ته چې اداره هم کې نشته تاسو یو آزاد مارکیټ کې آزاد مارکیټ هم چې تاسو ګاونډیان لکه ایران یا پاکستان چې مکس اکانومیز دي او خو د روسیا د ټول مکس اکانومي دي. دغه پوښتنه باید موږ ته هغه وخت مطرح شوې وه چې د ولې افغانستان آزاد مارکیټ شوله په هغه حالت کې، ولې داسې یو سیستم نشته لکه مکس چې د حکومت رول کې زیات وي، چې حکومت موږ ته سړکونه جوړ کړي وای، حکومت موږ ته هوایي کرښې جوړې کړې وای، حکومت موږ ته فابریکې جوړ کړې، حکومت په عین وخت کې موږ ټول تربیه کړی وای دغه کارو ته، ساختمان ته. تر اوسه پورې به د 20 کالو کې موږ څه مشکل نه لرله او ملک کې دننه به موږ خپل کارونه خپل د څه چې ملک ته تولیدات کول هغه موږ ته کافي و چې دا خپل تولیدات دننه وکړو او د خلکو ژوند آرامه وي. نو د ما خبره اساسي خبره دا ده چې د ولې د سیستم افغانستان ته راغی دا باید پوښتنه وشي په څه دلیل باندې کوم څه مقصد و چې داسې آزاد سیستم پس داسې یو وران کېدلو د ملک نه راشي. اوله پوښتنه خو دا ده موږ مطرح کړو. دوامه پوښتنه دا ده چې په سیستمونو کې په اقتصادي سیستمونو کې نو تقریبا 5 سیستم لري چې یو سنتي اقتصاد دی، بل دی په اصطلاح د کمونستانو چې استعمالوله کمونیزم کې هغه د کماند هغه وی، بل د مکس اکانومي ده چې فعلا امریکا کې مکس شریک ده او په اروپا کې هم څه ملکونه دي او ټول هغه د هر څه خپل ګډ لپاره کوي. بل درېیم دی آزاد مارکیټ او پنځم دی اسلامي اقتصاد، هغه چې اقتصاد شه دی. نو خبره بیا دلته مطرح کېږي چې آیا د اسلامي دغه درې څلور سیستمونه چې تاسو ګورئ څلور سیستمونه ټول ملکونه په خپل وخت کې خپل ګډ لپاره استعمال کړي. داسې یو ملک نشته چې وایي چې واقعا زه آزاد یم، ټول په وخت د ضرورت باندې خپل ټول بدل کړي، د چین نه نیولې تر روسیې پورې تر امریکې پورې. نو افغانستان ولې د خپلو ګټو لپاره داسې یو نظام نه جوړوي اقتصادي چې د افغانستان لپاره کار وکړي؟ هغه به دا پوښتنه زموږ دوستانو ته وي. د سلیم صاحب نه به زه یوه پوښتنه وکړم چې آیا د اسلامي اقتصاد د موږ ته لږ کم تشریح کړ، وخت به ډېر نه نیسو او بخښنه غواړم، آیا دا د دوی اقتصادي د آزاد اقتصادي سیستم بدیل دی که نه په افغانستان کې، او که دی ولې نه پلي کېږي؟ او د ډاکټر صاحب صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې که دغه مشکل روان وي چې دغه چې موږ مخکې خبرې پرې وکړې د بې ثباتي او مثال دننه بې ثباتي و دا، نو د په نظر به کوم سیستم افغانستان ته به د 5 سیستمو کې ښه وي چې د افغانانو لپاره ګټه پکې رسي؟ اما د تجار پایس تاسو وایم، د تجار پایس افغانستان خرابترین ملک دی چې په کې یا پانګه وکړي او یا ولاړ شي چې شی کې جوړ کړي یا واردات وکړي یا صادرات. نو د تجارت نگاه د افغانستان یعنی هغه حالت تجاران ته ښه نه دي. مننه. په اجازه مو زه به د ثابت صاحب د سوال ته په لنډه جواب ورکړي ځکه هغوی یو بل کمیټمنټ لري، نو نه غواړم چې ډېر یې وساتم. نو ثابت صاحب تاسو که دغې ته جواب ورکړئ بیا به وروسته ډیره مننه مومن صاحب. مننه وردک صاحب له پوښتنې نه، ډیره مهمه پوښتنه او ښه بحث هم وکړ تاسو. دا د نظام چې کوم نظام موږ لپاره مفید ده، فکر کوم هر نفر خپل نظر لري. په اسلامي اقتصاد کې زه البته ډیر زیات معلومات نه لرم، نو ډاکټر صاحب سلیم دلته شته ان شاء الله هغه نه به واورو. طبعا هغه لږ معلومات چې لرم په څه موده مخکې په 2008 کې چې په دنیا کې اقتصادي بحران راغی، نو یوازې هماغه ممالک هغو ضربه ونه لیده چې اسلامي نظام درلوده یا اسلامي بانکداري او د سیستم درلوده. نو خیر هغې کې به واورو. خو د افغانستان لپاره د ما په نظر یو مختلط سیستم ډیر ضرور ده. د آزاد بازار په نوم باندې زه فکر کوم موږ ځان غولو او هغه ګټې چې آزاد بازار نه نور دنیا غربي دنیا اخیستې دي موږ لپاره هغه نه کېږي. اول ما مخکې ویلې چې موږ ادارې نه لرو، موږ هغه ظرفیت نه لرو، د موږ دا سخت آزاد بازار ته جوړ نه ده. او د آزاد بازار هغه ټول ټکي سره له یو څه
کنټرول چې هغه د حکومت لخوا نه باید دواړه راسي یو ځای شي او زه فکر کوم یو مختلط نظام به د موږ لپاره ډیر لازمي ډیر ضروري د کچېره مختلط راسي زه فکر کوم بعض هغه مشکلات چې موږ اوس ورسره مواجه یو لکه سرزوري او لکه د په زور بعضې کارونه بازار چې ازادي نو بعضې خلک په زور قراردادونه مالي تاسو ټوله خپله وردک صاحب شاهد دی چې دا مشکلات سته خپله په بانکدارۍ کې سلیم صاحب دلته ستا دغه د وینې چې دا اوس یو نفر قرضه واخلي له بانک نه اول بانک ډیر ډاري قرضه نه ورکوي وایي دا ماته بیرته نه راوړي بیا کله چې نفر قرضه واخلي که زورمن دي بیا هغه پیسې نه راوړي بیرته نو هغه وایي چې وروره ورسه د ما جایداد خرڅ کړه بیا بانک جایداد نشي خرڅولی بیا به محکمې کې ګرځې په کلونو تر هغې چې ته هغه جایداد خرڅ کړې نو د زور مسله د اخره کې هماغه تجارتي بیا بل بانک نه اخلي نه د کریډټ سیستم سته چې د کریډټ خراب شي بل سړی ورنکي بیا لکه د نور وکي نو دې معنا دا نه ده چې دا شیان موږ نسو جوړولای نه معنا دا نه ده موږ ادارې هم جوړولای سو موږ هغه ظرفیت ته هم رسیدلی سو چې اقتصادي آزاد بازار تطبیق کو په شرایطو سره خو بیا راځو موږ د بل سوال ته موږ دا وایو چې کچېره صحیح ده دغه آزاد بازار موږ رسې په صحیح معنا کې تطبیق کړ لکه راځي چې وګورو امریکا کې چې آزاد بازار ورته اگر چې آزاد بازار نه ده دوی هم مکمل آزاد نه ډیر لاس وهنه پکې لري خپل هم د ضرورت په وخت کې نو آیا هم د نظام موږ غواړو کنه یعنی دا سوال دی موږ لپاره دلته وګورئ چې صحیح ده چې مالی برخې نه دوی ډیر قوي دي خو اجتماعي برخې نه څه حالت ده اجتماعي زندگی په څه حالت ده او د غریب او د پیسادار منځ کې دا فاصله څومره زیاته ده کنه د ټول امریکا ټول هغه سرمایه 1% خلکو سره ده نو آیا هم داسې موږ غواړو په افغانستان کې داسې نه غواړو کنه نو زه فکر کوم چې یو مختلط نظام به دا اجتماعي د آزاد بازار منفي ټکي هم حل کی او د منګه د جوړښت سره د افغانستان جوړښت سره هم برابرېدلی سي نو اقتصادي مختلط بازار او اسلامي نظام ته هم باید منګه پاغې کې باید مطالعه وکړو البته زه خپله پې نه پوهېږم ماهرین لرو لکه سلیم صاحب او نور ملګري او دوستان خو د هغوی له خوا نه باید ډېر کار وسي چې هغه د چوکاټ ته برابر سي ځکه په اسلامي نظام کې کار کم سوی ده نه لرم چې بحث نه چې نتیجهګیري کې لاړ شو بحث په پوښتنه ځوابونو ته بوځو هدف دا و دوه نتیجې وشو چې افغانستان کې مختلط اقتصادي نظام او یا اسلامي نظام په کار دی تر څو چې افغانستان د ښېګڼې لپاره کار وکړی شي ځکه د اقتصادي نظام وظیفه او غوښتنه باید دا وي چې په ټولنه کې ولسي او اقتصادي عدالت رامنځته شي ځکه چې ولسي ټولنیز او اقتصادي حالت رامنځته نه شي هغې ته موږ نظام نشو ویلی هغه به استثماري نظام وي او هغې کې همیشه موجود وي دا بحث په پام کې وکړو چې مختلط اقتصادي نظام او د ډاکټر صاحب سلیم نه غواړو چې اسلامي نظام دا دواړه سره څومره نږدېواله لري څومره سره کولی شي یو بل نه ګټه وکړي او دا څومره د افغانستان لپاره عملي بڼه لري ډاکټر صاحب سلیم تاسو شروع وکړئ بیا به نور څه وړاندې لاړ شو مننه ډاکټر صاحب همداراز د محترم ثابت صاحب مومن صاحب محترم رسول خان صاحب او نور څخه مننه کوم چې خپل نظریات مو سره شریک کړل د افغانستان د راتلونکي اقتصادي نظام په اړه باندې دا چې د مختلط نظام څه ته وایي ما چې کله مالیزیا کې تدریس کوو هلته نړیوال پوهنتون کې ډېرو ملکونو کسان محصلین ول نو ما سره یو چاینیز محصل و ما پوښتنه وکړه چې چاینیز اقتصادي نظام سوشالیزم ده که کاپیټالیزم ده کمونیزم کاپیټالیزم ده نو هغه ځواب دا و چې دواړو ترمنځ دی نو ما وویل چې دا خو به اسلامي نظام چې دواړو ترمنځ وي دا
دواړو خواو د افراد مخه نیول کېږي او اعتدال منځته راځي، دا به اسلامي نظام وي. نو را به شو دې ته چې اسلامي اقتصادي نظام اساسات څه دي. ما په فکر باندې د دې اسلامي اقتصادي نظام یو اساس دا دی چې هلته شخصي ملکیت ته احترام شته، خوندي ده. دوهم، اشخاص نشي کولی چې طبیعي منابعو باندې شخصي ملکیت ثابت کړي. یعنې طبیعي منابع دا د خلکو ملکیت دی، د ولس ملکیت دی، دا هېڅ کله شخصي کېدلی نشي، پرایوټایز کېدلی نشي. دریم دا چې حکومت دولت حق لري چې لازم وګڼي چې بازار کې مداخله وکړي تر څو د نورو د منفي مداخلاتو مخه ونیسي. څلورم، دلته د اسلامي بانکدارۍ نظام مصرف کول دي. تاسو ښه پوهېږئ چې افغانستان کې خلک متاسفانه بانکي نظام باندې اعتماد ډېر ضعیف شو، بالخصوص د کابل بانک سقوط نه وروسته. له هغې نه مخکې خلکو سره اندېښنې موجودې وې چې د سود اساس باندې د سود له وجې هغوی د بانکونو سره پیسې نه کېښودې، نو ډېرې پیسې راکدې پاتې شوې دي او د کورو کې پرتې دي. ډېرې پیسې به نورو ځایونو ته انتقال شوې دي، دوبۍ، اسلامي بانکونو ته، حتی نورو ځایونو ته، پاکستان. نو غواړو چې دې دا راکدې پیسې په کار واچوو، غواړو چې د سرمایې د پانګې د تېښتې مخه ونیسو. نو یوه لاره دا هم ده چې دلته اسلامي بانکداري قوي شي، اسلامي بانکونه زیات شي، تر څو خلک پیسې دلته راوړي، تر څو بانکونه وکولی شي د پیسې نورو ته ورکړي، څو د فقر مخه ونیول شي. اسلامي بانکداري یو ښه ماډل دی زموږ خلکو ته، زموږ ولس ته. موږ کولی شو دنه پیسې واخلو په دې شرط چې بانکونه سم مدیریت شي، کنټرول شي، د خلکو د پیسې په مناسب ځای کې پانګه اچونه پرې وشي. زما په نظر د مالیزیا اقتصادي نظام ته باید لږه توجه وکړو. هلته هم دغه اسلامي بانکداري قوي ده او هم دولت په بازار کې مداخله کوي، کنټرول لري، او خپل حکومت مالیزیا حکومت کمپنۍ لري، ګورنمنټ لینک کمپنیز GLCs اقتصادیانې، او ډېر موفقې هم دي. نو دغه د مالیزیا اقتصادي نظام ته توجه پکار ده او له هغه نه ډېر شیان زده کولی شو. له بلې خوا د بانکدارۍ ترڅنګ، د اسلامي بانکدارۍ ترڅنګ نور اسلامي ادارې لکه زکات اداره قوي شي، د وقف کار وشي، تر څو د فقر سره مبارزه وکړو. مالیزیا کې وقف او زکات نه ډېر کار اخیستل شوی دی. د حج کارونه منظم شي، که د مالیزیا تبنګ حاجي او سیستم شته چې حج منظم کړی دی، د حاجیانو بانک په سیاساتي ورته سرمایه هغه باندې پانګه اچونه کوي، ګټه ورکوي ورته. دغه یوه نقطه. دویمه نقطه چې غواړم مختصر ورته اشاره وکړم، متاسفانه په افغانستان کې د وارداتو بې حده زیاتوالی په تولید کې پانګه اچونه ډېره کمه ده. یعنې زموږ خلک اوس په بازار کې، په مارکیټونو کې د پاکستان، ایران او چین هغه بې کیفیته شیان خرڅوي په ولس باندې، په خلکو باندې. موږ یو مصرفوونکی، یو خرڅوونکی ولس، یعنې نور شیان راوړو وطن ته، په خلک یې خرڅوو، خپل تولید مو نشته. یعنې که دا توجه تولید ته وشي او حکومت توجه وکړي، د پانګې اچونې تشویق کړي، مناسبه زمینه ورته مساعده کړي، کېدای شي دلته وطن کې موږ خپل تولیدات ولرو او د تجارت په وارداتو مو تکیه کمه شي. نو دغه کار په ایجاد کې، د شغل په ایجاد کې لویه مرسته کولی شي. نو زما دا همدا څو ټکي وو: اسلامي نظام، اسلامي مالي نظام او تولید باندې ترکیز. مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب بخښنه غواړم، فقط غواړم چې دغه پروګرام په دې برخه کې دغه ثابت صاحب سره چون ما وعده کړې وه
دغه د پروګرام د وخت دغه په خاطر باندې نو دغه نه مننه وکم ډیره زیاته چې موږ سره برخه واخیسته. البته هغوی رخصت غواړي، فکر کوم اخري کوم خبره لري مهرباني وکړي. د هغې نه وروسته به موږ پروګرام نورو دوستانو ته هم خلاص کړو چې بیا فکر کوم معصوم صاحب هم دغه یو نظریه لري، هغې ته به ولاړ شو. ثابت صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو نه. بیا هم انشاءالله آینده کې به هم موږ سره ایله د چې همکاري ولرئ. ډیره مننه مومن صاحب. فقط اخره کې یوه خبره کول غواړم. سلیم صاحب هم د بعض مشکلاتو اشاره وکړه. زه فکر کوم دینه مخکې چې موږ دې ته ورسیږو چې موږ نظام کوم قسم غواړو، بعض اساسي خبرو ته هم توجه باید وسي. د موږ چون اوس موږ ظرفیت لرو په خپل دولت کې په افغانستان کې وکړو ظرفیتو ته اجازه ورکړل سي. متاسفانه چې بعض داسې مسایل روان دي چې هغه کارونه نه پرېږدي ډېر خلک. خو د فکر کوم د موږ ادارات ته باید جدي توجه وسي. شاهین سلیم صاحب چې ویلې چې سرمایه‌ګذاري او د تولیداتو مشکل یې ویلې، دا ځکه نه کیږي چې موږ د تشویق پالیسي نه لرو. دا د حکومت وظیفه ده چې پالیسي داسې جوړه کړي چې تولیدات تشویق کړي په داخل کې او خارج نه ممانعت وسي. ممانعت هم په زور نه، د تشویق له لارې. یعنی دغه اقتصادي ماحول باید ورته داسې برابر کړي چې د هغوی ګټه په دې کې چې داخل کې دا کار وکړي، دې په ځای چې بهر کې وکړي. متاسفانه چې موږ نه ډېرې ساوي سوي دي او دوامدار هم اوس هم کوو. یو لوی مثال دا ده چې د موږ له WTO سره غړیتوب چې دا د موږ په فایده نه ده، نه موږ په هغه حد کې یو. هغوی د موږ تعرفه هم اوس کنټرولوي، وایي چې په دې فلاني شي به تعرفه دومره لګوئ، دې باندې کموئ زیاتوئ. نو متاسفانه چې دا کار هم اوس موږ هلته غړي یو. همداسې نور ډېر داسې مسایل دي چې د حکومت اقتصادي پالیسي باید دا لاره برابره کړي چې دغه مشکلات چې تاسو ورته په ګوته کړل دا حل کړي او هغه د تشویق له لارې. نو ډیره زیاته مننه. زه ډیره زیاته ثابت صاحب بخښنه غواړم، تاسو په خپله د ظرفیت خبره بیا راواخیسته. مخکې یو سوال شوی او د صاحبي صاحب چې بیا په فیسبوک کې زموږ نه سوال کړی چې تاسو د ظرفیت خبره کوئ چې اوس شته دی. دغه په لنډه کې په ډاګه کې کوم ظرفیتونه اوس شته دی چې موږ هم ورته متوجه شو. دغه سوال دوی کړی دی، تاسو دا خبره وکړه. ظرفیتونه د ما هدف په دې کې و چې په هغو کلونو کې چې موږ او تاسو هلته وو، موږ یو ډېر عادي کار به هم په یو خارجي به راته کوو، ډېر یو عادي کار، او هغې خارجي به ډېر لوی معاش درلوده. اوس په افغانستان کې تاسو وګورئ د موږ د ځوان نسل توجه ټوله په تعلیم او تربیې ته سوې ده زیاته. موږ ښه خلک لرو، قوي خلک لرو او ډېر پرمختللي تحصیلونه یې کړي دي. او دا بل سوال ده چې هغو ته یا موږ د سیاسي ماحول ښکار سوي دي، اجازه نه ورکول کېږي چې کار وکړي، یا بل نور داسې دلایل دي. خو دا خلک موږ لرو. اوس موږ ډېر ځوانان ښه تعلیمونه حاصل کړي دي، تجربه لري، پوهه لري، د دنیا په مسایلو باندې پوهېږي، په هر بخش کې لرو، په اقتصاد کې، په ټکنالوژي کې. تاسو وګورئ په دې خارج کې ډېر دي، له مجبوریت نه په خارج کې ډېر ناست دي. خپله په افغانستان کې ډېر ځوانان دي، تکړه خلک سته دي. نو زه فکر کوم چې یعنی موږ اوس کولی سو چې خپل ادارې په خپله جوړې کړو. هغه ظرفیتونه په افغانستان کې موجود دي. مننه. ډیره زیاته مننه دوستان، او ډیره زیات معذرت غواړم، ډیره بخښنه غواړم. کاش کې مې ټولې دا مهمه خبرې اورېدلی سي، خو یو بل هغه لرم، کار لرم، هغې ته باید لاړ سم. ډیره زیاته مننه، ډېر وبخئ. مننه ثابت صاحب، تاسو نه ډیره زیاته. الله مو مل شه. په امان ټول نه. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو. مننه ثابت صاحب، الله مل شه. راول دوستان چې کوم پوښتنې لري هغوی یو راولو، خپلې نظر کوي یا پوښتنې لري، عکس لري، هغه تاسو سره په لاس کې دی. مننه. زه په دې بخش کې به د ښاغلي سید مبین شاه معصوم نه وکړم چې خپل لنډ نظر لري، مهرباني وکړئ صاحب. سلامونه او احترامات ټولو دوستانو ته. اول خو د ګروپ ملګرو ته او د دې لایف
مېلمنو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او ډېره بخښنه غواړم چې سره د دې نه چې زما دا اولویت و چې زه به په دې کې د اوله سر نه اشتراک کوم، خو بدبختانه چې په څه شي کې مصروف شوم، کله مې چې وخت ولید وخت رانه تېر و، ځکه دا زما ډېره دلچسپه موضوع ده ماته. زما په نظر باندې کومې خبرې چې سلیم صاحب وکړې او ثابت صاحب وکړې او وردګ صاحب او تاسو ټول وکړې، ډېر ښه نظرونه وړاندې کړه. خو دلته زما په خپل نظر باندې حتی د دولت په سطح او د علماو په سطح هم یو مغالطې موجودې دي. اقتصادي نظام څه شی دی، اقتصادي علم څه شی دی، او حکومت اداره. زما په نظر باندې اقتصادي نظام اوس لکه مخکې چې تاسو کله چې اقتصادي نظام عبارت د هغه چوکاټ څخه دی چې د یوې ټولنې د فکري اصولو په اساس باندې بنا کیږي. د مثال په ډول په اسلامي ټولنه کې اقتصادي نظام باید د اسلامي افکارو په اساس باندې بنا شي. په نورو ټولنو کې چې هلته خاصتا د ادم سمیت وختونه چې خلک ورته د اقتصاد پلار وایي، د هغه کوم نظریه چې وه د انویزیبل هینډ په یا د سلف انټرست یا د شخصي غرایز، دا د اقتصادي پرمختګ دپاره یو لوی اصل و او د هماغه په اساس باندې د اقتصادي نظام د سرمایه‌داري اقتصادي نظام رامنځته شوی دی او اصول دا چې اوس د شخصي غرایزو یا د شخصي خواهشاتو د پوره کولو دپاره مطلق ازادي ته ضرورت دی. نو مطلق ازادي د کپیټالیزم یو اصل دی. د شخصي ملکیت د دغه شخصي غرایزو د اشباع دپاره یو ضروري اصل دی. نو په دې اساس باندې پرایویټایزیشن یا د شخصي ملکیت اصل په کپیټالیزم کې دی. همدغسې د ده دغه آثار چې دي خاصتا د قوانینو د دې په واسطه دغه کړي دي، که څه هم تکافل اجتماعي په دې کې په اصولو کې نه و، مګر انحراف د کپیټالیزم د تاریخ په اوږدو کې منځته راغلی دی او هغه منفي اثار یې پکې کم کړي دي. راغلو کمونیستي نظام په تزاري ټولنه کې که تاسې مارکس وګورئ، هغې د کمانډ اکنامک سیستم چې ورونو ورته اشاره وکړه هغه یې منځته راوړی دی او هغه هم د کپیټالیزم یو انتهایی شکل وکړه. دلته مثلا دوی مطلق ازادي، هغه وایي ازادي نشته، دوی چې پرایویټایزیشن، هغه وایي چې نیشنلایزیشن یا عامه سرمایه. مګر سلیم صاحب هم مخته اشاره وکړه په اسلام کې مزدوج ملکیت دی، حریت چې دی مهذب دی او تکافل اجتماعي په اسلام کې شته دی. په هر حال باندې نظام معنا دا ده چې یو چوکاټ دی چې هغه په چوکاټ کې اقتصادي علم د ټولو نظامونو ترمنځ مشترکات دي. د مثال په ډول جی ډي پی څنګه محاسبه کې د مساوي کېږي د کنزمپشن پلس انویسټمنټ پلس ګورنمنټ ایکسپنډیچر پلس ایکسپورټ ماینس امپورټ. نو دا فارموله تاته اسلام نه وایي چې دا غلطه ده او یا کپیټالیزم درته وایي چې غلطه ده یا کمونیزم درته غلطه ده. د دې په میتودونو او د معلوماتو په راټولولو کې کیدای شي مشکلات دا یو بل سره توپیر ولري. لکه تاسو چې د جمع په حساب کې مثلا یو جمع کوئ 2 جمع 4 په سطر کې جمع کوئ په کالم کې جمع کوئ، نتیجه یوه ده. په همدې اساس باندې یعنې دې کې اسلام او کمونیزم او کپیټالیزم سره شته نه دی. د علم د اقتصاد دا مشترک دی. د حکومت اداره خپله هغه سیستم او پروسیجرونه او دغه دي چې د نظام په چوکاټ کې د دولت د پرمختګ دپاره استعمالیږي. نو زما په نظر باندې په دې کې سره فرق اوسېږي او مشکلات چې په افغانستان کې پیدا دي هغه مشکل د همدغه نظام دی. خاصتا کله چې نظام ته دغه شي دا اوس هم تاسې ګورئ یو اسلام غواړو بل وایي چې نه زه کپیټالیزم غواړم، زه مطلق ازادي غواړم. او د ازادۍ سره یو بل غټ هدف د اسلامي نظام او د نورو نظامونو ترمنځ فرق دا دی چې اقتصاد په دې ځای کې اقتصادي پرمختګ هدف دی. حال دا چې په اسلام کې اهداف چې دي نور سره تړلي دي، خو دا نه ده چې د اقتصادي پرمختګ جز یو مهم جز دی، جز لا ينفک دی. د مثال په ډول په انجن کې یو میخ نه وسیږي هغه انجن نه چلیږي. نو اقتصادي پرمختګ چې دی د هغه نظام او د لوی هدف د لاسته راوړلو دپاره داسې دی لکه یو دغه. نو زما فقط غوښتل چې دغه د نظام په اختیار کې که موږ او تاسې لکه مخکې چې ویل چې مختلط اقتصادي نظام دی، اوس وخت کې یعنې لږ د حالات معقد غوندې دي او ډېر پیچیده دي. پیچیده په دې باندې دي چې نړۍ سره یو ګلوبل ویلج ته جوړ شوی دی
د بانکي نظامونه یو د بل سره تړلي دي. زه په خپله مثلا تقریبا 21 کاله کار ما په دې حکومت کې کړی دی او زیات د سرمایه ګزارۍ په اداره کې یعنی د تشویق په هکله باندې ډېرې لیکنې مې کړي چې ویب سایټ ته لاړ شئ زما لیکنې پرتې دي او په جوړولو کې موږ ډېر یو دغه کړی دی. بدبختانه رښتیا هم یو اداره راشي د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې هغه څه چې د یو اقتصاد د پرمختګ او د اقتصادي پرمختګ په تمویل کې یو مهم رول لري هغه ړنګ کړي. دا یو غټ مشکل دی. د بانک په حصه کې مثلا زه درته وایم تاسو مخکې د کپیټالیزم د آزاد بازار او دا یو بیل دغه دی. کولی شي په اسلامي نظام کې اقتصاد بند شي کېدای شي آزاد شي. یعنې دا تخنیکي مسله ده. دا دغه د نظام پورې تړلی مثلا د نظام د اصولو دغه ده پورې تړلی دی. نظام خپله هغه چوکاټ دی. نظام خپله هغه سیستم نه دی. نظام خپله اقتصادي د علم په دې ټول په نظام کې دا ټول شیونه شاملیږي خو مشترکات د ټولو نظامونو ترمنځ شته دي چې هغه وسایل او ادوات او اقتصادي علم دی. هیله کوم همدغه مشترکات دي چې زموږ مسلمانان او د نورو افکارو خلک کولی شي چې د اقتصادي پرمختګ کې پرې کار واخیستل شي. خو دا چې دغه جدل پرېږدي تفاهم ته رانږدې شي. مشکل دا دی چې دوی اصلا مفاهیم ورته واضح نه دي. د تفاهم په ځای باندې جدل کوي او دې باندې زه کلک ولاړم ولو که هر څوک دي کې مناظرې ته ورته تیار یم. زه فکر کوم جدل دی په افغانستان کې. مننه. وردګ صاحب یو څه ویل غواړي فکر کوم. بخښنه غواړم د ما لنډه پوښتنه ده د ډاکټر صاحب په افغانستان کې نړیوال بانک ویلي دي چې د افغانستان د پرمختګ یو غټ مشکل دا دی چې دوی نشي کولی چې د ودې یو پایداره منابع ولري. نو دا د دې اټکل مثال دا دی او بل نور ویلي چې د سیاسي مشکلات په افغانستان کې یا د جنګونه چې دي د هم دی خو ډېر غټ مشکل دغه دی چې یو د ودې دپاره یو داسې منبع نشته چې هغه پایدار وي چې افغانستان په هغه کړي. تاسو په نظر باندې په افغانستان کې په داسې وخت کې هغه کومه منبع وي چې افغانستان وکولی شي چې په هغو باندې یا د پی 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 نه او یا که مختلط حکومت وي یا هر رقم وي چې دخالت وکړي چې هغه منبع پیدا شي چې افغانان د دغو وارداتي اقتصاد داسې اقتصاد ته برابر کړي چې لږ صادرات وکړي او واردات کم شي او په عین حالت کې اقتصاد ته ګټه وکړي. دغه یو لنډه پوښتنه ده. بس زه څه نه لرم ډاکټر صاحب. مننه ډاکټر صاحب. زما په نظر اوس د دې وخت راغلی چې افغانستان په خپلو خپو ودرېږي او هغه داخلي منابعو نه کار واخلي او د خارجي منابعو باندې خپله تکیه کمه کړي. دوه نقاط. یو خو دا چې افغانستان وکولی شي د خپلو طبیعي منابعو نه ګټه واخلي، سالمه ګټه واخلي او د سالم مدیریت وکړي. ډېر ملکونه طبیعي منابع لري خو متاسفانه هغه ریسورس کارس د طبیعي منابعو لعنت او فقر هغو ته راشي ځکه چې هغه اداره سمه نه یې کړو. موږ وکولی شو په افغانستان کې دغه طبیعي منابع په صحیح توګه اداره کړو. کانونه، معدنونه، ځنګلونه، اوبه، سیندونه بهرنیانو باندې او بهرنیو مرستو باندې زموږ تکیه کمه کړي. دوهم باید د خلکو د پانګو نه استفاده وشي. یعنې دا چې خلک تشویق شي. زموږ اوس د خلکو ډېرې پیسې کېدای شي دوبۍ کې واوسي، کېدای شي نور ملکونو کې واوسي. که موږ وکولی شو چې د پانګې اچول لپاره یو صحیح مناسب چاپریال رامنځته کړو او خلک تشویق کړو چې پانګه اچونه وکړي. نه اورېدل کېږي دلته. بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، اواز هم بیخي بند شو.
کېدای شي دا هم باندې د محصولاتو کار واخیستل شي. مثال په ډاکټر صاحب باندې صحیح شو زما غږ اورئ؟ کله کله دغه کېږي، البته دا د افغانستان او دغه مشکلات شته دی، د تخنیکي مسایل لږ ذره اواز هم بند شوی او خیر په لنډه کې کله را لنډه کې سره چې دغه شي زموږ یو اخري نقطه اخري ټکی دغه د صکوکو سالمه استفاده، یعنې که نور ملکونو هم حتی د اوبو د بندونو په جوړولو کې د صکوکو نه استفاده کړې ده، که افغانستان حکومت وکولی شي او په دې لاره کې څه قدمونه اخیستل شوي هم دي، صکوک کېدای شي زموږ اړتیاوې پوره کړي. مننه. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. مننه. فکر کوم ډاکټر صاحب نور الله پېښور نه یو څه نظر لاره، سوال هم لاره، مهرباني وکړئ نور الله. السلام علیکم ټول ورونو ته. ان شاء الله आवाज راځي محمد صاحب؟ راځي، مهرباني وکړئ. ټول ورونو ته بیا سلام وایم، امید لرم چې ښه شپه ورځ ولرئ، صحتمند اوسئ. زما یو سوال دا و چې په افغانستان کې خو مخکې ډاکټر صاحب هم دا اشاره وکړه چې ډېرې فنډ راځي او څوک چې فنډ ورکوي هغوی خو خپل شرایط لري یا هر څه چې لري. خو زما سوال دا ده چې د افغانان چې دننه په افغانستان کې دي یا د بهر نه چې افغانستان ته راځي، دا فنډ خو یو خو هغه کوم چې فنډ ورکوي هغوی خو خپل شرایط لري، هغه خو یو خبره. دا زموږ او تاسو خپل خلک چې دا یا دننه دي یا د باندې راځي، هغوی دومره په یو ایډیا یو نظریه راځي چې فقط دوی هم دومره خیال ده چې لاړ شي او خپل جیبونه ډک کړي. بعض معذرت امیر ممی خواهی در فارسی بگویم، همین دوستای ما شما که در داخل افغانستان هستن یا ای که از خارج میان به خاطر خدمت بر افغانستان، فقط در مجموع اکثریت نمیگم، یعنی بعضی کسا هستن نمیرکن که فقط در افغانستان به خاطر میان که فقط جیبای خود پر کنن و از این منابع بر شخصی خود استفاده کنن. همین جلوزی چه قسم باید گرفته شود که این منابع در جیبای شخصی مردم نروه. ډاکټر سلیم د کابل نه تاسو دې په هکله کوم چې اقدامات هلته کېږي وبشي؟ ولې په دې اړه باید حکومت دولت باید ډېر جدي واوسي تر څو داسې کسان انتخاب شي او د چارو واګې وسپارل شي، د خارج نه راوغوښتل شي چې هغه رښتیا هم د وطن د خلکو سره مینه ولري. هغه په دې خاطر نه راغله چې انتخاب ډېر مهم دی او داسې کسانو ته باید وخت ورکړل شي. شو کولی چې دا خبره یعنې عمومي کړو چې ټول دغسې نه ډېر ښه کسان هم شته د خدمت هم لري، پاک خلک هم دي، پاک نفسه هم دي، نو کسان انتخاب کړي او دلته راووت. مننه ډاکټر صاحب. لکه چې زموږ نه دغه شو د متاسفانه اواز یې بند شو. خیر په هر صورت سره د ډاکټر صاحب نور الله سره په دې هم نظر یم چې د افغانستان دولت باید په دې کې کوشش وکړي او د ډاکټر صاحب هم دا خبره وکړه چې تر څو پورې چې موږ دغه مسله حل کړې نه وي او دغه د دې مخنیوی نه شوی، د کې هېڅ شک نشته چې افغانستان کې دغه مشکلات وي چې دا هم د شاهد یم چې په هغې ملک کې دغه شیان کېده چې پیسې ویسې کړې. خبره دا یعنې ډېرو بخیانې په افغانستان کې داسې پاکنفس خلک ډېر زیات شته دي. په دې کې زمانه ان شاء الله الحمدلله داسې خلک موږ لرو چې ډېر پاکنفس خلک دي، ډېر وطن دپاره کار کوي، خلکو دپاره کار کوي، ډېر ایماندار خلک شته دي. خو هغه فیصدي زما په خیال یعنې وایم انګوش شمار دي، یعنې محدود دي. دا به ان شاء الله غلط نه یم، یعنې داسې خلک ډېر کم دي هلته، او داسې خلک چې خپل جیب دپاره کار کوي ډېر زیات دي. کوم چې زه یعنی ما چشمدید خودم که دیدم در افغانستان که ما خودم شاهدش بودیم. صدای مرا میشنوید دکتر صاحب؟ بله صاحب. اصلا خبره دا ده، اصلا خبره په دې کې ده چې دغه شی چې تاسو
چې څوک د افغانستان لپاره راشي په رښتیا د خلکو لپاره کار وکړي هغه وخت کېږي چې په افغانستان کې یو سیاسي او ټولنیز نظام جوړ وي. اوس له بده مرغه په افغانستان کې دغه جوړښت نشته دی، دا د جوړښت کمزورتیا ده. زه په دې ډاډمن یم که چېرې په افغانستان کې قانون عملي شي او قانون پلی کړی شي او مسؤلیت خلک واخلي او حکومت د دې پوښتنه وکړي چې څوک راځي، څنګه راځي، پیسې چېرته راځي، دغه ستونزې په خپله د منځته کېږي. دا چې اوس افغانستان زما په نظر خلک جزي مالک نه لري، د یو چور بازار دی، هر څوک ورځي او هر څه چې د وسه کېږي هغه کوي. دا د قانون کمزورتیا ده، دا د سیستم کمزورتیا ده او په دې کې به خامخا خلک به ښه استفاده کوي. اما هغه اصلي خبره ده چې بېرته راشي چې د نظام جوړښت مهمه خبره ده. تر څو چې نظام صحیح جوړ شوی نه وي، قانون صحیح عملی شوی نه وي، دا مشکلات به روان وي او دا ستونزې به کېږي. هغه چې وطن باندې دردېږي هغوی بېچارهګان به خپل کارونه کوي او داسې به وروسته پاتې کېږي. او هغه څوک چې د بهر نه ځي او که دننه وي هغوی به دا خپل ګټې په نظر کې نیسي او دا وطن به په همداسې حال پاتې کېږي. اما دلته یو بدلون ته ضرورت شته دی او دا بدلون هغه وخت رامنځته کېدای شي چې خپله ملت د خپل مسؤلیت په خپله ومني. د بده مرغه تر اوسه پورې افغانستان کې ټولې سترګې حکومت ته انتقاد حکومت ته. مثلا مثال افغانستان کې تجار د آزاد بازار چغې وهي، اما کله چې دلته مارکیټ نه پیدا کېږي وایي چې حکومت باید ماته مارکیټ پیدا کړي. کله چې د آزاد بازار دعوه کوي نو بیا خو حکومت ته څنګه مارکیټ پیدا کړي. موږ خپله هم ستونزه لرو. خپله دا ملت چې دی تر اوسه پورې همدغه کسان د ملت انتخاب کړي او ورته ووټ ورکړی، نه دی ورکړی، کاچان دی ورکړی، ځینو خو ورکړی دی. کله په یو پسې ځغلي، کله په بل پسې ځغلي. دا خپل ځان د ملت ونه پېژانده. خبره په دې کې ده چې ملت باید ځان وپېژني، ملت باید خپل مسؤلیت وپېژني. بیا کولی شي چې دغه واکمن څوک چې د چارواکي دي هغوی د ګرېوان نه راونیسي. مګر له بده مرغه دا کار نه عملي کېږي. دا یو سیاسي خبره ده، دا زما نظر دی. نور پرېږدم دوستان پکې نور څه نظر چې لري دا هغوی خپله خوښه ده. د وړې خبرې نه کوم. ډاکټر صاحب دلته د امید محمود امید یو څه لري. مهرباني امید صاحب مهرباني وکړئ مایک کمان کوي. غږ مو اوري؟ مهرباني وکړئ. په سلامونه او نیکې هیلو مو هرکلی کوم. واقعا دا یو زړه پوره او ډېر ښه پروګرام ده. دا چې د امریکا په پرمختیایي پروګرام کې ما 6 کاله کار وکړم، واقعا مشکلات وجود لري. ډېره زیاته بودیجه مصرف شوه. د USAID لخوا کومه بودیجه چې د تطبیقونکو مؤسساتو لخوا یا ارګانونو لخوا چې هغه ټولو ته معلوم ده چې په لسهاو یا په سلهاو د ولایت په سطح لپاره دوی پروژې تطبیق کړلې چې هغه یوه غټه بېلګه پروژه د سیکا په نوم د سټیبلیټي ان کی ایریا چې د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې عملي بڼه ونیوله. خو غټ مشکل چې ما پیدا کړ البته په خپله دولت کې هم یو سلسله مشکلات وجود درلوده. کله چې د USAID هره پروژه موږ تطبیقوله، موږ به د دولت په تفاهم سره، هغه که د ولایت مقام سره و، هغه که د ښاروالۍ سره و، هغه که د دولت وزارتونو سره و، مګر مشکل به له هغه خوا نه پیدا کړي. دا چې اصلاحات او اداري فساد په خپله په دولت کې رفع نشي، خارجان هم نشي کولی، ځکه چې هغوی دومره تجربه نه لري د افغانستان د ولایتونو د ولسوالیو د تشکیلاتو په هکله. ځکه مهمه خبره دا ده چې څنګه کولی شي چې د دولت د عوایدو زیاتوالی د قانونو د مدنیاتو او هغه ظرفیتونه د عوایدو چې موږ لرو هغه باندې کار وشي. مګر داسې یو فاکتوري نقطې به نه ورکوله. لکه یو ډېر ښه مثال دا د افغان اسوسییټ پروګرام چې هغه موږ تاسو CDC دولدله. د دولت په سطح یو ډېره غټه برنامه چې همبستګي ملي یا ملي پیوستون پروژه یا پروګرام و. دوی راوچت شول په میلیونونو ډالر مصرف کړ تر څو چې ASOP جوړ کړي. ASOP هغه داسې و چې همدغه سیم یا ورته تشکیل و چې له سره CDC-یانو جوړه شوې، په میلیونونو مصرف وشو. مګر په دې کې د دولت د ادارې لخوا هغه کوم جوړ شوی تشکیل چې د ملي پیوستون لخوا چې د انکشاف جهاد یا د پراختیا د وزارت لخوا کوم پروګرامونه جوړ شوي هغه ورته ګوته نه کړل. لهذا دغه مسایل چې دي باید په دولت کې هم هره بودیجه چې د
خارج لخوا مصرفېږي یا هغه خارجي کارمندان چې هلته راځي لکه ورونه چې ورته اشاره وکړله واقعا داسې کسان چې $10,000 د میاشتې معاشونه لري 40,000 په خاطر د دې چې حاکم راپورونه چې دوی په انګلیسي ژباړي او یا په بعض مسایلو کې دوی تخنیکي نه دي هغه افغانان نه هغه خارجان دي ډېر خارجان دي چې البته موږ سره به کله کله هغه کوو موږ په خپل وطن کې د فارمل په صفت باندې کار کوو یا یو دکاندار یا بزنس هلته چې دوی واقعا د پروژو د پروګرامونو مسؤلیت په غاړه درلوده مګر په دې مسایلو کې خارجان د طبعا افغانان یا د افغانستان په اداره کې چې کوم کسان کار کوي ډېر احترام لري او ډېر د تاثیر لاندې په دې راځي چې کېدای شي په دې ټولو مسایلو کې دوی پیاوړي وي او موږ ته کېدای شي ظرفیت راوبخي مګر ظرفیت وجود لري په دولت په سطحه ظرفیت وجود لري خو یوازې هغه اداري فساد چې په مختلفو برخو کې چې موږ هلته د تفتیش په برخه کې پیدا کړه هغه متاسفانه د دوی لاس وهنه وه او د دوی لخوا یوه زمینه سازي وه که هغه د ولسوالیو په سطحه وه که د وړو پروژو په سطحه وه که د لویو پروژو په سطحه وه دغه ونډه هغوی د ځان لپاره په نظر کې نیولې ده هغه باید د دولت په داخل کې حل شي کله چې دولت په داخل کې سیستم وجود ولري زه فکر نه کوم چې هغه موسسات چې هلته کار کوي یا هلته غواړي چې د افغانستان د پرمختیا لپاره په مختلفو برخو کې کار وکړي دوی دا توانایي ونه لري ځکه دا توانایي د پیسې او د قدرت د اقتصادي دا ټول د افغانستان دولت دوی ورکړی ده مګر مشکلات د هغه ځای نه کله کله راپېښېږي مننه ډېره زیاته مننه یو تبصره راغلې ده د احمد خان صاحبي د خوا نه د جرمني نه هغه ویلي چې د ظاهرشاه او د ظاهرشاهي نظام او داود خان د جمهوریت په وخت کې سره د دې چې ستونزې موجودې وي منتها اقتصاد پرمخ او په بهرنیو مرستو باندې دومره ولاړ نه و اوس چې د اقتصادي ستونزې موږ کې دي هغه دلیل دا دی چې اقتصاد د بایلنډه کومه یو مافیایي ډلې ته په لاس ورکړل شوی دی او د همدې دلیل دی چې د افغانستان نه پیسې هم غلا کېږي او کار هم مخې ته نه ځي دا د یوه تبصره وه او ویلي وو چې آزاد بازار د افغانستان دپاره زهر دا یې نظر و موږ تاسو د هغه نظر هم شریک کړ نور که څوک دوستان نظر لري وربه کړي که نه بیا به موږ پروګرام پای ته ورسوو او د راتلونکي پروګرام معرفي به بیا وکړو داسې معلومیږي چې سلیم صاحب ته زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو مننه د ټولو دوستانو نه ډېره زیاته مننه چې نن موږ سره برخه واخیسته زموږ راتلونکي اونۍ پروګرام په افغانستان کې د کلتوري یرغل په هکله دی البته په ټول افغانستان کې د کلتوري یرغل په هکله دی او په دې هکله باندې به خبرې وکړو د اوسني کلتوري یرغلونه چې زموږ په هېواد کې روان دي د دې واقع د افغانستان دپاره څه په دې برخه کې موږ محترم استاد حبیب الله رفیع لرو چې په دې هکله موږ سره خبرې وکړو او موږ کوشش کوو چې د کوز وطن نه هم یو څوک په دې هکله باندې راوغواړو تر څو چې هغوی نظر هم واخلو چې که د یرغل ځان نه په بر وطن کې هم دی په کوز وطن کې هم د یرغل روان دی نو زه هیله لرم چې موږ سره په راتلونکي پروګرام کې برخه واخلي او رفیع صاحب ته به غوږ کېږدو چې رفیع صاحب موږ ته په دې هکله باندې څه وایي ځکه هغوی په دې تجربه پکې لري کار یې پکې کړی دی لیکنې یې کړي دي هلته په دې هر څه باندې خبر دی د هغه نه به واورو چې زموږ راتلونکي ستونزې زموږ د وطن دپاره څه دي ستاسو ټول نه ډېره زیاته مننه الله هم روغ او جوړ لره په افغانستان کې مو شپه په خیر او په امریکا کې مو ورځ په خیر ډېره مننه ډاکټر صاحب بیا هم په خپل وار سره د ټولو درنو مېلمنو نه مننه کوم چې موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیسته البته لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویله راتلونکی پروګرام به د افغانستان د کلتوري مشکلاتو په باره کې چې کوم چې اوس روان دي د کلتوري یرغل چې زموږ په ملک باندې کېږي البته دا یرغل د هرې خوا نه دی چې د ایران پاکستان غرب د ټولو خواونه په موږ باندې دی او موږ یې څنګه مخنیوی کولی شو څنګه یې خپل کلتوري مسایل ساتلی شو نو انشاءالله په راتلونکي هفته کې به موږ سره استاد حبیب الله رفیع وي او که نور دوستان هم دغه پیدا شو تاسو به په جریان کې وساتو بیا هم ستاسو نه ډېره مننه شپه په خیر الله مو مل شه ورځ هم په خیر د خدای په امان